السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، د خزي او خاوند د رشتې د دوام د پاره یو چیز هغه ډیر زیات ضروری دی چې هغه د دې دوانو په منځ کې مینه او محبت دی. نو دې چې ډیر اسباب دي چې دا محبت په چی شي راځي او د کم چیز د وجه نه چې دی د دې دوانو په منځ کې مینه او محبت هغه کمیږي او یا ختمیږي او په دې سره چې دی د علاقې ته او د رشتې ته ضرر رسیږي. نو دا ویډیو چې دی هم د زنانو دپاره او هم د سړو دپاره ډیره زیاته ضروري ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې کومې زنانه هغه غوره او افضله دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې درې قسمه زنانه او د هغې یا درې صفات چې دی هغه بیان کړي دي. دغه رنګې په اخیره کې د سړو دپاره هم ډېر زیات ضروري دی یو قول چې هغه قول د عبدالله بن عباس رضی الله عنه دی. راځو اول دې حدیث ته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه ای النساء خیر، ای د الله نبي کومې زنانه هغه افضله او غوره دي، یا کومې زنانه د خاوند دپاره برکتی دی او باغی کې چې دی خیر موجود دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې جواب ورکه او ته وی فرمایل التي تسره اذا نظرا، هغه زنانه چې هغې ته خاون وګوري نو هغه ته چې دی خوشحالي محسوس شي، د هغې په لیدلو باندې چې دی خاون هغه خوشحاله کیږي، سکون ورته میلاویږي. نو د هغې د ښایست د وجې نه، د هغې د نظافت او پاکوالي د وجې نه. او دویم صفت یې ورته دا وفرمایه وتطیعه اذا امرا، او چې کله دې زنانه ته خاون په یو کار باندې امر وکړي چې په هغې کې د الله سبحانه وتعالی نافرمانی موجوده نه د ګناه کار نه، نو دا ښځه چې دی د خپل خاون تابعداري کوي، نو دا افضله او غوره زنانه ده. دغه رنګې دریم ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره، او دا زنانه چې دی ځان د بدکارۍ نه ساتي او دغه رنګې مال چې دی په هغه ځای کې نه مصرفوي کوم ځای کې چې حرمتي یا په حرام ځای کې چې دی د مال مصرفولو نه ډډه کوي. نو دا قسمه زنانه چې دي دا غوره دي. زمونږ چې دی په پښتنو کې همیشه موږ دا غواړو چې زمونږ زنانه دي هغه پاکې وي، نظافت خیال دې ساتي، ځان دې جوړوي. خو موږ چې دی د خپل ځان بالکل خیال نه ساتو. موږ یو سړي یو، ښایسته والي د ځان جوړولو ته بالکل ضرورت نه لري، سړي خو خپله ښایسته دي. زموږ په معاشره کې چې دی دا شی ډېر عام دی او د خپل نظافت چې دی هغه خیال نه ساتو. چې صرف ته دا امید کې چې زما ښځه دې ښایسته وي، هغه دې چې دی ما د ځان جوړوي، هغه دې د نظافت خیال ساتي او خپله چې دی په بد حال کې. عبدالله بن عباس عنه چې دی هغه فرمایي وایي زه دا خوښه ګڼم چې زه خپل ځان ښایسته کړم خپلې زنانه ته، خپلې کوروالا ته، لکه څرنګه چې زه دا خوښه ګڼم چې هغه دې ما د ځان ښایسته کوي، هغه دې د نظافت او پاکوالي خیال ساتي، نو زه هم چې دی د هغې دپاره خپل ځان ښایسته کول دا خوښه ګڼم. د دې قول د الله سبحانه وتعالی نه الله سبحانه وتعالی فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لکه څنګه چې د خاوندانو حقونه دي په زنانو باندې، دغه رنګې د زنانو حقونه دي په خاوندانو باندې. نو که ته غواړې چې ستا په دې رشته کې مینه او محبت وي او استمرار وي، همیشوالی وي په دې کې او د علاقه په کامیابۍ سره مخې ته لاړه شي، نو د خپل نظافت هم خیال ساته او خپلې بیبي ته هم د نظافت کولو او دغه رنګې د پاکوالي هغه امر وکړه.